سلامونه قدرمنو هېوادوالو په دې هیله چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو هېوادوالو، لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ د دغه ملکي ویډیو ما مخکې شیر کړی و، یو بااحساسه ورور مرسته رالیږلې ده. دغه مرسته موږ دغه مورکي ته ورکوو، د دې احساسات له تاسو سره شریکوو. له موږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ بخیر راغلی. مننه جانې، څنګه یې؟ ښه یې؟ ښه یو خیریت شه. کورکي ته څنګه یې؟ ښه یې؟ شکر دی خور جانې، خپله ښه یې؟ بخیر راغلی. خوشحاله اوسئ. څنګه یې کار سره؟ والله چې ینو وزارت هغې خبره روانه ده، نو دغسې ینو. مورکي دغه پیسې واخلئ، یو بااحساسه ورور تاسو سره مرسته کړې ده. خیرات اول پیسې وشماره. څو؟ شپږ زره. ښه، هغه ورور چې تاسو سره مرسته کړې ده هغه ته څه ووایو؟ څومره ترې خوشحاله؟ داسې ترېنه خوشحاله یم. الله دې خیرات قبول کړه، خدای دې ورسره ښه وکړي چې دې مو غریبانو سره دا کومک وکړي. زه به مازدیګر لکېږم له ګوړو به چې بچیانو ته پرې والم، یتیمان دي، شی نشته دې کور کې، بیخي غریبي ده، ورسره ښه وکړي. خورکي هغه ورور چې دغه مرسته رالیږلې هغه موږ ته وویل وایي که وشو زه دې سره میاشت په میاشت مرسته کوم، او دې ته ووایه چې دغه کار بیا پرېږدي. صحیح ده خور جان چې موږ سره مرسته وکړي. زه هېڅ 600 روپۍ دپاره زه دومره ملا شخه کړم چې ټوله ورځ پردي ګنډلان وکړم. هېڅ شي هم نه دی، خو د مجبوریت د خاطر یې کوو چې زه یو لیاړه به مو وچلېږي چې دوی موږ سره مرسته وکړي. زه به بیخي نه کوم دا کار. ولور مې د ځان ته مدرسې ته لاړ د وړکۍ د هغه بسم الله ته من سپین زیړې وو، هغه هم داسې دغسې خراب پاتې کېږي چې اوس هم نه کېږي. کابل ته یې بوځه 15 روپۍ وینه مینه کېږي سپین زیړې، هغه نه اوس نه کېږي. کابل اعلان یې ښار کرانه لرمه، نو کابل ته پراپت شي وکړه. هغه ورور تاسو سره مرسته کوي میاشت په میاشت ما ته ویل. ښه ورسره وکړي. د هغې ورور څخه نړۍ مننه کوم چې له دغې موقع سره مرسته کړې ده. نو هیله کوم چې تاسو هم مرسته وکړئ. که چېرې غواړئ مرسته کړئ نو زما د وټساپ شمېره ده 0 اویا 9 2 2 7 8 9 څخه